حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مدینه کې الله سکولا حکمرانی کړې و چې کله د وخت پیرا کې د په د وخت کې د یو داو کله چې یا الله موته شهادت مرګ نصیب کړه او د شهادت مرګ هغه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په شهر کې په مدینه کې بیا داسې وشول چې دای په 26 ذی الحجه په دا باندې دای زخمی شو. بعض روایت کې دار سي چې د شهادت په 27 باندې او بعض یې چې په 28 باندې او بعض یې چې په 29 باندې و باندې بعد یک محرم دی خو صحیح او راجح قول صحیح قول دی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهادت دا په یک محرم باندې دی د شهادت په یک محرم نور اقوال شته خو هغه راجح اقوال نه دي راجح قول صحیح قول دی یک محرم دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا په 26 ذی الحجه باندې یو مجوسی په خنجر باندې وای. دغه تفصیلی پس منظر دا دی چې یو مجوسی و د یغنمو ابو لؤلؤ فیروز دا یوارز د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ سره مخامخ شو. بیا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ پښتنه نه وکړه چې 4 د تشدد تشي 4 کې مصروفیات ته تشدید دا ورته چې زه خو خنجر جوړوم. بیا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې یو خنجر مو ته جوړ کا دا ورته چې زه داسې خنجر درته جوړوم چې په دنیا کې ودا خبره همیشه خلک یادوي. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ سوچ وکړ چې د کاس خمو ته د قتل دمکی راس کړه. صحابه کرام ته ویل نور خلته چې د کاس خمو ته د قتل دمکی راس کړه. دی ورته چې فورا حکم راس کړ چې میږي قتل کې ساره کټ کې دا ورته چې نه وسه پر ځکه قتل کړای نه یا بیا ځکه قصاص څنګه وخله قصاص خپل ته وخصل کی چې کلام قتل کو بهرل د خبره معلومه کړه چې د کس موته د قتل دم کې راځي. حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ په منځوي لور دی په جماعت کې چرته صحابه کرام سره لور دي خلف سره لور دي تابعین سره لور دي. بیا د ابو لؤلؤ فیروز دا چرته سره لور دی په خنجر وروخسته. حضرت عمر رضی الله تعالی په خنجر باندې چې کله په خنجر باندې وای ته عمر رضی الله تعالی په ځکه باندې نسکور شو. چرته یو صحابي عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی دایر مخته کل منځ پر چې میز نه مکمل کو. دا مجوسی دغه د منډه کوشش وکړ چې زمنډه په څه طریقه باندې د منډه کول خو هغه صحابه کرام دمر سخت چې د منډه کول نه شوي. د یو صحابي په خنجر باندې وای آی شهید ک بل یو وای آی شهید ک بل یو وای آی شهید ک دغه د پوره چې 15 شپږ وکاسون صحابه کرام شهید وو. د بیا د منډه تګ نه ک ترتیب نه ک جوړ لار نه ورته من دله نو په هغه وخت د په یو خنجر باندې خپل زون په یو ځکه مردور ک چې کله دای مردور شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زخمی دی نو دا خپل ام عائشه رضی الله تعالی عنها ته دا پیغام ورولږ چې د مو خواهش ته چې کزه چې دغه دنیا نه لوړه بیا د نبی علیه الصلاه والسلام سره په هجره کې ولا تخپل زی غړم چې زول ته دفن شمه. ام عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې هغه زی خو مخبل ځون ته پرې شو خو چې توی ردار اصرار وکړه درد خبره بیان کړه مطالبه وکړه نو بالکل سید د زیده توی. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل بچی ته ول د زخم په حالت کې چې کله زه شهید شمه بیا د هجر مخته مکشش دی د ام عائشه رضی الله تعالی عنها دوباره بیا پښتنه وکړي کله شواله د مو د شرم د حیا د وجنه ویلی چې اجازه ته نو چې کله د هجر مخته شیش حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهید دی. ام عائشه رضی الله تعالی عنها بیا پښتنه وکړه د ورته چې قسم اول خبره درته کړی و چې زی مخبل ځون ته پرې شو خود د مونږ اجازه تو خوش لحاظه د غزي مدته هبه کړی دی نو بالکل اجازه ته مترفعی اشکال نشته. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په هغه هجره کې چې هغه د ام عائشه رضی الله تعالی عنها وا په هغه کې ولته د نبی علیه الصلاه والسلام سره دفن چې کله د شهید شو په یو وخت کې دفن شو. بیا ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها دا خبره بیانوي یی چې کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نو په دغه کې بیا زه بغیر په پردې نرتل مازه چې یو مپلور دی او یو مې خوند دی چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځکه مدفون شو بیا زه په پرده سره راتلم نو زنه جاهل په دغه کې یو اعتراض کو ناواقف خلک یو اعتراض دا کو چې کسا ام عائشه رضی الله تعالی په پرده سره راتله
حالانکه صحابي خو کس په قبر کې دی بیا په دمره خوره باندې دغه نظر چار کو بیا په یو کپړه لوند دغه نظر چار نه کو چې لوند د قبر نه ویني او په یو پرده کې نه ویني دغه علمي جوابات زون ته دي خو صرف هغه یو خبره ته بیانوم چې کسي پرده د الله تعالی حکم دی د الله تعالی حکم دی کما معمولی پرده وي دغه ډېر غټ مقام دی دغه پردې ډېر غټ پاور دی طاقت دی یو مثال درته بیانوم مثال کې تور پر یو داسې د بجلی تور دی چې ډېر ویژ تور دی یا یو یسپنادو وجدا یسپنادو په یزه کې بیا جوړ لګیدل بیا بل یسپنادو وتلیدو بیا بل وتلیدو یو وجدا غټ پپینه دی کچېره د خمیانس کې یو رابر نه وي بیا کایل ته تور پر ولګوي د بجلی د کرنٹ ول ټول پیپ کرنٹ خو کپ دامیانس کې یو رابر خالی ورشي یو کونډه د رابر وروچوي په یغه ځنه مخ کې هغه ټول کرنٹ کټ واجد شي زکه چې دا غا دمر غټ یسپنه ول پیپ دی نو کرنٹ اخره پراسي خو چې په میانس کې معمولی یو رابر روغای هغه ټول کرنٹ ختم کو چې په دنیا کې د یو رابر درمه اهمیت دی نو آیات ته چې د یغه پردې دمره اهمیت نه و نو دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهادت له خبره وا الله تعالی د مست ټول ته د صحابه کرام سره محبت تر نصیب کو